نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وای دوه نعمتونه دي الله درکړي دي، په هغه کې ډېر انسانان په دوکه کې ولیدلي دي. یو صحت دی او بل فراغوالی دی. د انسان ته چې الله صحت ورکړی دی، په دې صحت باندې دی غروي، وایي زه خو به ټول عمر صحتمند یم، نن که اطاعت نه وکم، نن که عبادت نه وکم، نن که د الله په لاره کې خپل ځان مصرف نه کم، خو جوړ وروغ رمټ یم، بل وخت بیا وکم. دا دوکه ده. نن جوړ یې، نن سالم یې، نن دماغ دې هم جوړ دی، اعضا دې هم مکمل قوت والا دي، لیکن یو ورځ به داسې وخت راځي چې په زړه به دې غواړي عبادت، زړه به دې غواړي تهجد، زړه به دې غواړي د لمانځه و تکبیر اولا ته، لیکن هغه بدن به له تا سره چش نه کوي، حرکت نه کوي، پښې به دې حرکت نه کوي، په سر به دې درد وي، په ملا به دې درد وي، په زنګنو به دې درد وي، لاسونه به دې درد کوي، پښتورګي به دې درد وي، قسم قسم آفتونه به تا ته را روان. نو دا صحت چې الله درکړی دی، په دې په دوکه کې مه ولري زه به ټول عمر صحتمند یم، ټول عمر به جوړ روغ رمټ یم، بیا نه، په دغه صحت نه دی، دا د الله په لار کې استعمال. او چې انسان صحتمند وي، جوړ وي، روغ، عبادت هم ډېر خوندور عبادت کولی شي. که انسان یوه طرفه پریشانه وي، اعضا یې درد کوي، هلته په عبادت ما چې فقط هغه سر و تن سره ورسوي. او که انسان صحتمند وي، جوړ وي، ښه وظیفه کولی شي، ښه قرآن ویلی شي، ښه تلاوت کولی شي، ښه د جمع لمونځ په پایبندي کولی شي. نو دغه صحت چې دی، دې کې ډېر انسانان په دوکه کې دي، دی چې وایي زه به ټول عمر چې یمه صحتمند. او بل چې دی هغه فراغ دی، فراغت، فرصت. انسانانو ته وخت سته، فرصت سته، ښه عبادت کولی شي، اطاعت کولی شي، د الله په لاره کې هر څه کولی شي. دی دا سوچ کوي زه به ټول عمر دا رقم فرصت والا یم، له ما سره به داسې وخت یې نه. یو وخت داسې وخت راځي چې د کور غمونه، د کور اولادو پریشانیو به اخیستی یې، یوه ذره وخت به نه لرې، پوروړی به دې یوې خواته غواړي، ستا پور به په بل باندې وي، دوکاندار به وایي ما ته راسه، ابل به وایي دلته راسه، کارونه به دې په دماغ په سر باندې یو بار دروغ، او ته به وخت نه لرې، فرصت به نه وي چې ولاړ شي عبادت وکړې. که راوځغلې شي په ما چې ژر لمونځ وکړې، ځکه خو هلته ګیراک راته ولاړ، وځغلې بېرته. دا فرصت چې الله درکړی دی، دا غنیمت وګڼئ، دا په ځای باندې استعمال کړئ. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایله چې دغه دوه شیان دي، ډېر انسانان په دوکه کې دي له دغو شیانو څخه، یو صحت دی او بل فراغ.